السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ته هر کله وایم. نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. مې سهار وختي دی خپل ولاګ می سٹارټ کو او نن داسې خبره ده کنه چې زه روان یم بیا مردان ته. آخر کار ایڈمیشن شوی دی نو نن زی هاسټل ته یونیورسټۍ ته کنه نو سامان مامان راغستې وی چې ما ورسه ټول مرګري تتلی دي او دې پاتې شوی دی نو دې بوزم یونیورسټۍ ته تاسو سره به ګپ شپ هم لګو چرته ځای ما موږ سره خانو آخر کار مونږ هاسټل ته راورسېدو او زمونږ روډ چې دی نو مخکې را رسېدلی دی لکه ستاسو هاسټل پرې دیوال نو هداسې لیکل کړي ته وایي څه مشکان دلته پاتې کېږي هلکه څه وایې څه نه وایم خفه یې که خوشحاله ما څه کار نشته مړه د چېرته اړو مسافري کړې نه اړو کور راوتی نه دی که نه د ده ته ډېره زیاته مشکل ده ته خو څه کوې بیت ته سړ دی او لکه دا دی چې بیا خفه کېږم دا پکې راځي بیت ته چې راغلې ستا څنګه فیلینګ هو لومړۍ ورځ باندې مزه کې زما څوک هم څوک نه ومه یونیورسټۍ کې کلاس راته نه معلوم هېڅ شی هم راته نه معلوم خفه ومه ډېر بیا ورو ورو خوشحالېدم مسافري ګران کار دی اوس په دلته به ځان له چای پخای او ځان له به روټۍ او هر څه به لکه مطلب په خپله کوي تا خو تر اوسه داسې رنګ والی دی خدای پاک دې خیر وکړي خو چېرته زما سره دا غم دی چې هسې نه چېرته په ورځ راغلا چې زما بس دی او دا چې دی که نه دا دوی د هاسټل نه بهر ویو ده مخامخ چې دی نه یونیورسټۍ ته لار تللې ده هغه یونیورسټي ده تاسو بیا کلاس ته روان شوئ لکه غزل مې پرېښودو او بس دلته واپس روان شوم کور به میلاوي کور به خبرې ترې کړو انشاءالله ښه نو د یو اوږد سفر نه واپس رالم بایي داسې خبره ده اوس که نه چې څنګه تاسو ته ما پروني بلاګ کې ویلو چې زما بوټان چې دي که نه هغه خراب دي زما نه دي خوښو نو نن ماته پرونی ورځ دکاندار یاده کړې وې پرونی راوړه خو زه نه وم اوزګارو نو نن داسې کار کوم که نه چې ځم بازار ته هغه بوټان به واپس کړم او چکر به لګوم ستاسو سره به ګپ شپ هم لګوم چېرته ځای ما زه چې کور راوځم که نه نو ما ته شپېته کاره ده مخې شي ما یې زه ځم بوټان وړم نو کور راته وي چېرته شیول وګوره شیول والا اکسویټر تاسو ته اکسویټر وایه شیول ورته مونږ وایو هلته تاسو ته ما بل اوس ویلي که نه ما هلته مونږ څه ځای جوړو نو هغې لپاره اکسویټر پکار دی نو چې ته هغه وګوره اوس راغلی وم هغې پسې نو بس پیدا مې کو مې لاړ شه کور ته مشران به سره خبره اتره وکوي ورته ځای وښي ورځو منډه باندې بوټان بدلوم بیا راځم ګپ شپ لګو خبره داسې ده که نه چې بازار کې زیات ایثار نه شوم بس بوټان مې ورکړو سیده واپس رالم بای څنګه چې تاسو ته مو وي که نه چې شیول وال راځي نو بس دې پټي ته اوس مونږ شیول وال راولو دا ځای به کني که نه او تاسو ته ما ویلي چې زما د باغ چې دی که نه لاسټ ورځې دي نو د سخسور راوړی دی کې مې لوګان کړولي ښکلي ښکلي شوي دي دا وینئ ډېر زیات ترس مې هم کې ډېر زیات خفه مې یم ځکه چې دا هر څه به اوس لرې کوو نو دا هم لرې کوو حجره کې لرګي پراته هغه هم لرې کړو ځکه چې دې ځای نه که ما خاوره وړو که نه حجرې ته وړو او کور ته به وړو نو کور کې چې کوم بوټي وغیره دیوالونه دي که نه هغه به هم لرې کړو ځکه چې مطلب ټرالانو ته به لار ازادو نو کار ډېر زیات دی ماښام پورې الله پاک ته خیر وکړي او ورګه ګورو چې زما د لوګانو څومره دانې کړي دي وخت خو یې دوره نه دی شوی دا وینئ بھائی څنګه مې یو الو کرلی او که نه ناخ کالونه صرف او صرف بوټی راوچت شوی نور دانې مانې نکړي دانې دې اوس روانې کړي دا وینئ کچې کچې دانې روانې کړي دا وینئ ډېر زیات خفه یم نن ځکه چې باغ هم ختم شو او الوګان هسې خراب شو او نن ما په حجره کې د کجوري یو بوټی مو کرو دا بوټی چې وکړه نه زموږ کره کور خو اوس چې کور ته ټرالا نیځي که نه دا بوټی به خرابوي دا مې راویست حجره کې مو کرو ښه نو دا دیواله مرتاو کو دې لار باندې به اوس ټرالي راځي که نه خبای نو آخر کار شیول راورسېدو خو ډېر زیات لیټ راورسېدو ماښام ماسخوتن دی
او ټریکټر یې مرالي نو اوس په کار شروع کوي. نو څنګه چې ایکسویټر والا کار شروع کو کنه نو بس زم دا غي سر په کار شوم منډه تړلې وی یو ځای ته ځا بل ځای ته ځا نو بیا مې بلاګ چې دی نو به نه دی کړي اوس موستان دی او بلاګ اډیټ کول لا تلا پاتې دي ډیر جست لې شوی مې ما ځکه چې یو مې سفر وکړو بل دا خبره چې دلته کار شروع شو نو پاره وجه باندې ډیر جست لې مخبل بلاګ ختموم په دې ځای باندې زمونږ نن نه بلاګ شو کنه هغه دومره امید ته بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او در ارمان بلاګ پوری اجازه راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چا پیرچل خیال ساتئ لوی الله پامان.